السلام علیکم ګرانو کتونکو نننی ویلاګ کې ز تاسو ته هر کلی و مانن به خبرې کو یو خو د خطه چې کوم دا بدلیدون کې صورتحال دی په دې باندې او بیا په دې کې د افغانستان چرته دی په دې به خبر کو دا خبره به ما د جنرال سمی سادات سوچ د افغانستان په تیر حکومت کې جرنلو دا غي سره مرکه کړی دا غ مرکه بیا تاسو ګوره خو دا غي چې کوم خبرې کړې دي چې موجوده افغانستان چې دی دا چرته هم نه دی لکه دا شو غاڼه چې اړو د سره وي په مهب کې شتنه په دې باندې به خبره کوبل دا دی چې صدا سي خبره روانه دي یو خو د ایران او د امریکای ترمنځ هغه اګریمنت چې کوم دی کې دي شي هغه د ورځ دوه کې لاسلیک شي زیات امکان دا دی چې د اتوار یا د ګل پورز باندې وشي خو بل طرف ته چې مونږ ګورو افغانستان کې صدا سي خبره کېږي د ریجیم چینج په حواله سره او پاکستان چې کوم اپروچ دی یا د پاکستان چې کوم نظر دی د طالبانو باره کې نو هغه وس هغه نظر نه دی کم چې مخ کې دی نو هغه څه نظر دی او د طالبانو چې کوم خیال او چیرې د پاکستان د پاره په افغانستان کې د طالبانو نه علاوه بل اپشن نشته ما په خیال د هغه یو سو غلطي دي کمی چې طالبان کوي لکه یو غلطي خو غټه دا و چې د طالبانو د خیال او چې پاکستان په افغانستان باندې حمله نشي کولای مذهبي طبقو نه ډیر زیات توقعات بیا د سیاسي طبقو نه ډیر زیات توقعات پاکستان چې دا کم جګړه وکړي دا کم سټرایکس وکړل د دې نو په دې ټول صورتحال به خبرې کو چې بیا چرته د مسله به راغونډيږي په کم ځای باندې نو په دې ټول باندې بیا دا چې آیا پاکستان کم د نورو ګروپونو سره ظاهر خبره ده رابطه خو شته دي د ټولو سره شته څنګه چې طالبانو سره دي دغه شانتي دا غوي سره دي نو آیا پاکستان به دې ته تیار شي چې لار ورکی او دا کار یوازې پاکستان کوي شي کنه په دې کې به سره چین امریکا ایران او د نور ملګری هوادونه به مو سره ودرېږي دا ټول خبره دي چې په دې باندې بنن مونږ خبره کو چې د افغانستان بس د مستقبل بس جوړي خو مخکې لګ خبره کو نن چې د ایران وزیر خارجه عباس عراقچی صاحب ټلیفون کو وزیر خارجه اسحاق ډار صاحب سره خبرو کړ فیلډ مارشل اسیم منیر صاحب سره خبرو کړ دا غنه پس فوري خبردار راغی او د ایرانی سرکاري میډیا نه چې عباس عراقچی صاحب اسلام آباد تم روان دي اسلام آباد بیا عمان ته بمزي عمان سره به کم دي ماسکو تمزي لکه مطلب دا چې خبره جوړه شوې ده د مونږ ویل شو چې دا یو ریجنل کنسلټیشن په دې حواله سره د افغانستان سینیئر سیاسي رهنما د ډاکټر اشرف غنی صاحب ورور حشمت غنی صاحب دا هم یو پوسټ راغلو یو لیکنه کړې ده هغه هم دا خیال دی چې دا یو دغه تر روان دی یو ریجنل کنسلټیشن یو پروسس دی مطلب دا چې ایران یو فیصله کړې ده دا اګریمنت پکې والډي اګریمنت حواله سره خو زدا وایم چې کافي حد پورې پاغه باندې کار روان ځکه چې دا په ورس کې دا دونه غټ اګریمنت نشي لیکل کېدی چې پاغه کې به د اټمی هتیارو خبره بمي پاغه کې به د ابزو د یورینیم خبره بمي د سانکشنز خبره بمي د منجمد فندز خبره بمي د خطه د ریجنل چې کوم سکیورټي دغه سټرکچر به جوړیږي د هغه خبره بمي د ایران چې د نان سټیټ اکټر سره په غلب کې تعلقات دغه خبره بمي نو په دې ټولو باندې خبره روانه دي وسه کله ما په خیال دویم راوند کې بیا دونه ډېر خبرې نه په دویم راوند کې زما خیال دا دی چې کدا عراقچی صاحب راځي نو د روسو امان خو خبره ده خودل ته چې کوم خبرې شوې دي یا کوم اګریمنت تر حد شوی کې دي چې داغه یو نظارت لپاره هم راځي نظر د پزګه چې ایران سره خو کمیونیکیشن ګران دی امریکای سره از داغوی یو سکیور لاین شته خو د ایران لګه مسله شته دي نو خو زیات امکان دا دی چې دا خبره او دا خبره خدای پاک حل کړي نو ما په خیال د خطه کې د امن ضامن اګریمنت دا کله ایران دا مسله حل شول بیا ایران په دې باندې راضي شو چې دا غي کم نان سټیټ اکټر سره لکه حزب الله شو حماس شو یا حوثیان شو کومه د وجنه چې عرب ملکونه وی چې دا غي د وجنه عدم استحکام دی که ایران په دې کې د عرب ملکونو سره یو بل سره رانږدې شو یو تفاهم لاندې او بیا پاکستان د عرب او قطر او دا یو سکیورټي یو سټرکچر کې دننه دراله یو اګریمنت کې دننه رااله نو زما خیال دا دی چې د خطه د موجوده چې کوم حال دی دا واقعي کال دو پس بیا دانی د بالکل یو نوې سټرکچر بیا په دې کې به انډیا چرته وي په دې کې به اسرائیل چرته ځکه چې انډیا او اسرائیل د ټیم کې یو بل ډیر نږدې لاس ورکړو زهره خبره ده اسرائیل چې کم دی د خطه د پاره کم چې وزیر دفاع سي ویلو یو ناصر دی او هغه دنګ ترکمه پورې ځکه د ایران سره اغواړي چې د ایران ولې نه برداشت کی ایران یو طاقت دی ایران یو فوجي دغه لري او مقابله چې کوم وکړه د دې په کار د چې دا ریکګنایز شي
نو دا د چې حالات په دغه سره ډیر دغه شوس په دې ټولو کې چې موږ خبره کو بیا افغانستان له خدای پاک یو مرکزی پوزیشن ورکړی دی خو د بده قسمته دا بو چې ناهلی ده د خپل هم او د پردو هم چې امن پکې نشته دی او د ټیم کې یو داسې نماینده حکومت هم نشته دی. اوس چې زه خبره کوم چیرې د افغانستان د موجوده رژیم چې کوم دی دا ولې پاکستان د پاره نور مخکې ګرانه ده چې د دې سره چلن وکړي. ټیک شو کېدای شي د ټي ټي پی دا خبره هم حل شي کېدای شي دا نورې مسلې هم حل شي دا وختي مسلې دي دا راځي ملکونو کې دهشتګردۍ دغه هم راځي میلیټنټ ګروپونه هم راځي پاکستان یوازې لمبې نه دی او نه ټي ټي پی د دنیا لمبې میلیټنټ ګروپ دی چېرې پاکستان کې دوی کاروایانې کوي او یا د مضبوط دی پیسې ورسره دي ټریننګ ورسره په دنیا کې مختلف ځایونو کې د ریاستونو خلاف دغه شانتي ګروپونه راپاسېدلي دي او هغه بیا واضحه خبره ده کېدای شي لکه څنګه جنرال سمیع سادات صاحب خبره چې دا ګروپونه که داعش شو دا استعمالولی شي انډیا هم استعمالوي شي اسرائیل هم استعمالوي شي د خپل مفادو لپاره چې دا کم مسلمان دنیا کې کم لا فوجي دفاعي کم قوتونه دي چې پاکستان په هغې کې ډېر د ټولو نه مخکې دی دا کمزوري کې خو دا هم په دې نه کمزوري کېږي لکه زه اکثر دا وایم ټي ټي پي والا به څومره کسانو ولي 100,000 13,000 40,000 50,000 ډېره ګرانه ده خو یو ورځ به راځي چې خبره به ختمېږي دغه شان که پاکستان هم غواړي ټوله ټي ټي پي په قتلولو سره نه ختمېږي په دې کې به ډېر خلک راځي څه به خبره په خپله باندې راځي څه به د خبرو اترو د لارې راځي خو دا مسله به حل کېږي. اوس افغانستان به چېرته اوس د طالبانو چې کوم پالیسیانې دي یا کوم کریکټر دی دا پاکستان په دې باندې یقین نه دی چې دوی به بدل شي د دوی اوسه پورې خو دوی په دې باندې وایي چې خبرو سره کې زمونږ لاندې رینک چې کوم دی هغوی نه مني مطلب دا څنګه حکومت دی دا څنګه لیډرشپ دی چې ته لاندې اډر وکړي او هغه د سپای پورې هغه اډر خلک نه مني یوه بله دا ده چې دننه پکې ګروپونه دي هم د دوی یو کمزوري ده بله دا ده چې یو ټول شموله حکومت نشته دی د هغې د وجې نه افغانستان کې نورې مسلې راځي تاجک خپله خبره کوي ازبک خپله خبره کوي ترکمن خپله خبره کوي د هغې وجه دا ده چې نمایندګي نشته دی کله چې ستا په حکومت کې نمایندګي نه سټیکس نه نو بیا هغه ریاست سره ستا هغه مینه هم نه هغې ریاست سره ستا هغه اونرشپ پکې نه اوس د ټولو خبرو د وجې نه اوس دا دی چې کېدای شي طالبانو چې کومه فیصله کړې ده چې د ټي ټي پي باندې یا په داسې ګروپونو باندې لږ کنټرول کړي خو بیا د پاکستان شک دا دی چې دا به دوی کنټرول کړي خو تر کومه پورې اوس دوی دا خبره چې کوي یاره هغې څه کسان نیولي دي نو پاکستان کې خبره دا دی چې یاره موږ سره دی شیر کړي چې دوی کم لیول کسان نیولي دي آیا عام خلک یې نیولي دي که واقعي داسې کسان یې ځکه چې دا خو هر چاته پته ده چې د ټي ټي پي زیاتره لیډرشپ په کابل کې اسلام په افغانستان کې دی نو دا هم یو خبره ده اوسه پورې ځکه پاکستان نه مطمئن دی او نه په دې حوالې سره څه بیان ورکوي ارومچي خبرې هغه به روانې هغې کې د چین په نظارت لاندې دي د چین په منځګړیتوب باندې دي خو پاکستان هغې ته هم دومره زیات دغه نه لري پاکستان یو یقین دی او هغه دا دی چې وروره غضب للحق چې کوم دی د ده نتایج ټیک دي او دا به موږ جاري ساتو اوس که چېرې طالبان دا وکړله چې دغه کارونه کو د دې نه پس به د طالب نه نړۍ یو ډیمانډ کوي چې تاجک لا اوزبک لا دا ستا خپل خلک دی پښتنو له هم دا نه چې ټول پښتانه د دوی هم لکه صرف د ملانو کوالیفیکیشن دی هغه نو دې وجې نه زما خیال دا دی چې که چېرې د انټایر څنګه چې سمیع سادات هم دا خبره کوي که چېرې موږ دا خطه پر امنه کول غواړو نو په دې کې به د پاکستان افغانستان او د ایران یو بل سره تعاون یو بل سره سټریټیجیکي معاهدې دا ډېرې زیاتې ضروري دي اوس هغه په موجوده افغانستان سره ته دا نشي ویلی چې یاره د طالبان حکومت چې اوسه پورې دنیا په رسمي توګه منیم نه نو د دوی سره به ته سټریټیجیکي یا ډیفینس یا داسې قسمه ایون اقتصادي معاهدې هم د دې سره نه کېږي نو دا وجه ده چې د خطې د حالات څنګه بدلیږي نو د دې سره سره به ظاهره خبره ده د افغانستان حالت هم بدلیږي او د افغانستان حالت بدلیدو نه که مخکې طالبان ځان بدل کړي ډېره ښه به وي چې یو ټول شموله حکومت راشي ټولو خلکو ته سپیس ورکړي او داسې حکومت چې هغه یو نماینده حکومت خلکو له بیا د ښځو باره کې چې دا کومې پالیسي دی که د دوی دا پالیسي زما په خیال دنیا به په 100 کاله کې ونه مني او دا به له بدلول پکاري تعلیم حوالې سره پالیسي به له بدلول پکاري ګاونډیانو سره تعلقات حوالې سره پالیسي به له بدلول پکاري خپل افغانستان کې دننه به چې کوم دی دوی نور افغانانو له سپیس ورکي ځای به له ورکي مخالفین ختمیږي نه په وجلو سره نور سیوا کیږي او د دې خلاف د وخت کې په دنیا کې چې د دوی کوم آیسولیشن دی مکمل چې ځان له شوي دي نو د دې نه راوتلو دپاره به دوی خپله رویه هم بدلوي که رویه بدله نه کړله نو بیا د کم پروسس چې روان دی د رژیم چینج ده یو ګنګوسه ده اوسه پورې خو صرف ګنګوسي دي دا بیا حقیقت کې بدلېدی شي اجازت غواړو تعالی په امان